تراب د مرګ وصیت په غور واوره د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یو څه ثوابۍ ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په سوکو کېږده د مومندو او باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که د ادم او د درخو پوښتنه وکړه پېښور دره کوهاټ درنه هېر نه شي د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د بلو مازدیګر درنه هېر نه شي د وزیرو او بلوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کورمې خور ته د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي په صده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بنګه خالي شیرزی او یورګزو ته د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه او د تیرا په تورو غرونو به راواوړې د خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه د خاطرو به خاطر وکړې د خاطرو به خاطر وکړې د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه او د شلمان په جګو سکو سلام وایه په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه او هزارنه او باسول نه چې ورتېر سي په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه نارنجګل به د پټکي هرول کې کېږ د ننګرهار کې د بابو پوښتنه وکړه او د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي اخوا دېخوا د بانډو پوښتنه وکړه د کونړ په سردارو جرګه جرګه شه د بهسودو او درونټو پوښتنه وکړه د کونړ په سردارو جرګه جرګه شه د بهسودو او درونټو پوښتنه وکړه او په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی په لغمان کې مهترلام بابا زیارت او مازدیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه او سرشهی په چراګام درنه هېر نشي چاپریهار کې د ډاګو پوښتنه وکړه د کفن پټکی مې کوک په سر راکېږده بیا ورځه د خوږیاڼو پوښتنه وکړه د تورغر او د سرود په لویه لاره د نري برجو پوښتنه وکړه وطنۍ شنلو پټه په ما خورکه د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه توقف د جنازې دپاره واخله دواړه غاړې د مرچو پوښتنه وکړه تر هغو مې خړو خاورو کې لیک نه کې د پرېوتو دیوالو پوښتنه وکړو په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه سپینه زه غزل کې لاس نه لرم او تا سب خرابوم نه پې بهرحال که لیکم یې نو د ځان سره معلومات یې بیا ښه لیکم درې شپږو میاشتو کې یو غزل لیکم ښه لیکم ښه څوک چې راسره نه لیکم هسې پوړې جوړول غړل هغه دغه نه کېږي ستړی د خپل ژوندون لپاره سنګره بلا ستړی یم ستړی د خپل ژوندون لپاره بلا ستړی یم زما د ګناه پیټې خرواره بلا ستړی یم تږی مزله تر منزله شاید ډېره لار وي قراتوال صاحب تږی مزله تر منزله شاید ډېره لار وي لاس راکوه لویږم په لاره بلا ستړی یم تږی مزله تر منزله شاید ډېره لار وي لاس راکوه لویږم په لاره بلا ستړی یم لیونو راشي ګریوانونو کې مو زړونه تنګ دي لیونو راشي ګریوانونو کې مو زړونه تنګ دي در سره وزم له دې ښاره بلا ستړی یم لیوانو راشي ګریوانونو کې مو زړونه تنګ دي در سره وزم له دې ښاره بلا ستړی یم د ستنې سیمې د بڼو زخې ته نه ودرېږي د ستنې سیمې د بڼو زخې ته نه ودرېږي زما د نظر ویشتونکې عطاره بلا ستړی یم د ستنې سیمې د بڼو زخې ته نه ودرېږي زما د نظر ویشتونکې عطاره بلا ستړی یم زه پړندو سترګو تر شا درپسې ډېر لاړم زما رهبر زما سالاره زه پړندو سترګو تر شا درپسې ډېر لاړم زما رهبر زما سالاره بلا ستړی یم د مظلومانو خدایه تا ته مو زولۍ نیولې د مظلومانو خدایه تا ته مو زولۍ نیولې ته مو کړې خلاص له دې ښاماره بلا ستړی یم خدای خبر ګرانه ته بیا چېرته او زه بیا چېرته یم ای د باګرام جیل کې ایساره بلا ستړی یم بیا هم ښکارېږي چې هغه پښتانه مړه او یا کم شوي ښکارېږي چې هغه پښتانه مړه او یا کم شوي شویوال صاحب د چا ببر ویښته چې د غوږو په سر ولاړ واه واه
د یو سوچ لیونی کړه به ملګرو چې پښتون به د زګ غوتې تر کومه د اوبو په سر ولاړ وي. ډېر ښه. رایاد مې شي جانانه ستا د شنیلو پټې سورګل د شدوپۍ چې د وښو په سر ولاړ وي. دا ستا عباسینې غېږه مې هلغې کې واخلي چې ژړ مازدیګری د چنارو په سر ولاړ واه ډېر ښه ډېر ښه تراب صاحب. جانانه ستا کشمیر بخ په هندي لښکر تور مشه پیروی دې همداسې د شیدو په سر ولاړې. که سل ځلې قربان شمه په ننګ د پښتانه زه نو دا سړو بیا هله د سړو په سر ولاړې. ډېر ښه تراب صاحب. تراب د مرګ وصیت په غور واوره د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او دا اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه. د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ ته. د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په څوکو کېږده. د مومندو او باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته. په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که. د ادم او د درخو پوښتنه وکړه پېښور دره کوهاټ درنه هېر نشي. د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه. د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د بڼو مازدیګر درنه هېر نشي. د وزیرو او بلوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي. د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کوربې خور ته. د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي. په صده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بنګه خالي شیرزیو یورګزو ته. د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه او د تیرا په تورو غرونو به راواوړې. د خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه د خاطرو به خاطر وکړې. د خاطرو به خاطر وکړې. د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه او د شلمان په جګو سکو سلام وایه. په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه هزارنه او باسول نه چې ورتېر سي. په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه. نارنجګل به د پتکي هرول کې کېږ د ننګرهار کې د باغو پوښتنه وکړه او د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي. اخوا دېخوا د بانډو پوښتنه وکړه. د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه. د بهسودو او درونټو پوښتنه وکړه. د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه د بهسودو او درونټو پوښتنه وکړه. په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی. په لغمان کې مهترلام بابا زیارت او مازدیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه. او سرشهی په چراګام درنه هېر نشي. چاپریهار کې د ډاګو پوښتنه وکړه. د کفن پټکی مې کوږ په سر راکېږده بیا ورځه د خوږیاڼو پوښتنه وکړه. د تورغر او د سرود په لویه لاره د نري برجو پوښتنه وکړه. وطنۍ شنه لوپټه په ما خوره د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه. توقف د جنازې دپاره واخله دواړه غاړې د مرچو پوښتنه وکړه. تر هغو مې خړو خاورو کې لیک نه کې. د پرېوتو دیوالو پوښتنه وکړه. په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم. په مزار مې د ډېوو پوښتنه وکړه.